السلام علیکم. زه نن تاسو ته یو ځل بیا د انګلیش ټو پښتو چینل نه مخاطب یم. تاسو ته ما یو پروګرام راوړی دی. زه به تاسو ته شارټ ویډیوګانې جوړوم او دغه کسانو دپاره چا چې انګلیش بیخي نه زده، د سر نه انګلیش زده کوي، د بنیاد نه انګلیش زده کوي، هغو اډو سکول ویلی نه خو هغو دا خواهش چې موږ انګلیش ژبه زده کړو. نو خاص کر پښتنو دپاره هغه کسانو چې تعلیم نه دی کړی هغو دپاره زه دا پروګرام شروع کوم او دا دغه کسان دی چې صرف اے بی سی ورځي خو نور انګلیش ژبه نه ورځي، نه په معنا پوهېږي، نه انګلیش ویلی شي، نه پې پوهېږي چې څوک یې وایي. نو هغو دپاره زه د سر نه اسان ټکي اول هغو ته ښیم، یو جمله یا دوه جملې په ویډیو کې ورته ښیم. ښه، اوس زه تاسو ته ښیم وټ مطلب څه دی؟ څه. بیا زه تاسو ته بل ټکی ښیم هاو څه مطلب دی؟ څنګه. بیا زه تاسو ته بل ټکی ښیم وین څه مطلب دی؟ کله. بیا زه تاسو ته بل ټکی ښیم ویر څه ته وایي؟ یعنی چېرته. بیا زه تاسو ته بل ټکی ښیم ویچ څه ته وایي؟ یعنی کوم، یعنی بیجان څیز دپاره راځي. نو دا ټکي تاسو ښه په دهان څه واورئ، زده یې کړئ، پریکټس پرې وکړئ. اکثر چې انګلیش والے یو بل سره میلاو شي هغه وایي چې های مطلب دی هلو، لکه وایي که نه هلو های. او بیا وایي هاو آر یو مطلب څنګه یې، هاو مطلب څنګه، آر مطلب یې، یو مطلب ته، یعنی هاو آر یو ته څنګه یې. هغه طرف نه هغه جواب ورکوي آی ایم فاین، زه ټیک یم. لکه آی مطلب دی زه، ایم مطلب دی یم، او فاین مطلب ټیک. نو هغه ته وایي آی ایم فاین، زه ټیک یم. دا د نن ورځې وړه رنګې ویډیو ښه واورئ، بار یې واورئ. تhank you so much for watching. د کتلو ډېره شکریه. thank you so much once again.